حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مرګرو نیکی هیله احترامات او فرزونې یو واری بیا ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد الیاس عجز په دغه تمه دغه هیله روغ جوړ به خوشاله به او د صحت په جامه به د شکور علاقه ده. مفتی صاحب هم را سره ناستې او تاسو به راسئ ورکوټ غوندې ماشوم وینئ اویس ماشاءالله چې الله وله ډېر زیات ښکلی او زبردست اواز ورکړی دی او د میډیا د لارې هم ډېر زیات ماشاءالله د دوی تلاوت چې کوم دی نو هغه وچلېدلي ټول وړاندې ورته په نوې خپرونه او نوې پروګرام کې په خیرالی او ستړي مشه. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه یې ښې حالت ښه دي؟ خیر دی. څه به را سره شریکول غواړي دا وخت چې کوم د یو شمېر خلک ستاسو د اواز اوري نو زه خو هم اول داسې یو تلاوت وکړي هغې نه پس به چې کوم دی بیا نعت طرف ته راشو. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. صدق الله العظيم. جزاك الله ما شاء الله.